السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ، وخت په خیر. ستاسو پام راوړم د ژوندون د دې ساعت وروستیو خبرونو ته. د پاکستان د علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا د دې هیواد د چارواکو په پالیسیو توندې نیوکې کړي دي. دغه راز نوموړي ویلي په داسې حال کې چې له افغانستانه پاکستان ته یو انار هم نشي راتلی، خو پر وینا یې حکومت وایي چې د افغانستان ترهګر ورځي. نوموړي ټینګار کړی که له افغانستانه ترهګر راځي نو ولې یې نه دروئ، ولې یې نه وژنئ، هغوی خو له تاسو هیڅ شکایت هم نه ده کړی. د دې ترڅنګ مولانا فضل الرحمن د خپلو خبرو پر دوام د پاکستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې اوس مهال د افغانستان، هند، ایران او چین هیواد اقتصادي وضعیت ښه دی. د کابل والي ملا امین الله عبید د دغه ولایت د فرمانونو او احکامو د تعقیب او نظارت کمیټې په غونډه کې ویلي چې د اسلامي امارت د مشرتابه احکام باید په ښه او منظمه توګه او قاطعیت سره پلي شي. د کابل ولایت مقام د رسنیو دفتر په خبرپاڼه کې راغلی چې د کابل د والي په مشرۍ د کابل ولایت د فرمانونو او احکامو د تعقیب او نظارت کمیټې غونډه ترسره شوه. غونډه کې د کابل والي د اسلامي امارت د مشرتابه د احکامو پر ښه او منظم تطبیق ټینګار کړی او ویلي دي چې له احکامو اطاعت ثواب لري او په تطبیق کې باید ځینو اړینو مواردو ته پام وشي. ټاکل شوی تهران د راتلونکي 1405 کال کې د افغانستان او ایران د سرحدي همکاریو د غونډې کوربتوب وکړي. په دې تړاو کابل کې د ایران سفارت لیکلي د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادي د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر مولا نورالله نوري سره ټلیفوني خبرې کړي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د سرحدي همکاریو په اړه خبرې کړي. دواړو خواوو دغه راز د سرحدونو په برخه کې دوه اړخیزې همکارۍ مثبتې بللي او د سرحدي نښانونو پر نوي کولو یې ټینګار کړی دی. د افغانستان بانک وایي چې په هرات ولایت کې له لویدیځ زون څخه راټولې شوې 530 میلیونه 246 زره زاړه بانک نوټونه سوځول شوي دي. د دغه بانک د خبرپاڼې له مخې دا بانک نوټونه د افغانستان بانک دویم مرستیال مولا محمد اخوند په مشرۍ د ګمارل شوي پلاوي تر څارنې لاندې له کره شمېرنې او کنټرول وروسته سوځول شوي دي. د سرچینې په وینا چې په دې کې د 1 2 15 10 20 50 100 500 زر افغانیو بانک نوټونه شامل وه. د افغان حکومت د پریکړې له مخې نن دوشنبې د سلواغۍ میاشتې په 20 له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز ولګېده. د مالیې وزارت د سلواغۍ میاشتې په لومړۍ نیټه د درملو له واردونکو غوښتي وه چې تر 19 ورځو پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. مالیې وزارت هغه وخت خبر ورکړی و چې له پاکستانه واردېدونکي درمل د سلواغې له 20 نیټې وروسته د هیواد په ګمرکونو کې نه محصول کیږي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ خبر ورکړی چې د لومړۍ امنیتي حوزې منصوبینو په یو کباړخانه کې هغه 4 کسان نیولي چې پر خلکو او ځینو هوټلونو یې کوچني او مردار شوي چرګان پلورلو ته چمتو کړي وه. د خبرپاڼې له مخې چې یاد کسان له 1800 دانو مردارو او کوچنیو چرګانو سره یو ځای نیول شوي دي. سرچینې لیکلي چې نیول شوو کسانو په خپلو کړنو اعتراف کړی او له څېړنو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي. د ترانسپورت او هوانوردۍ وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن دوشنبه د هیواد په 22 ولایتونو کې د درنې واورې او سختو بارانونو اټکل کړی دی. سرچینې په ځینو ولایتونو کې د ورښتونو ترڅنګ د توندو بادونو اټکل هم کړی دی. کابل، نورستان، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بغلان، سمنګان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزني، زابل، ارزګان، کندهار، هلمند، فراه، غور، بادغیس، فاریاب او سرپل هغه ولایتونه ښودل شوي چې د واورې او بارانونو اټکل پکې شوی دی. او دا هم بهرنی خبر. د لبنان په شمال طرابلس ښار کې د 2 ودانیو نړېدو له امله 6 تنه مړه شوي او 7 تنه نور ټپیان دي. بهرنیو رسنیو خبر ورکړی چې د دې نړېدلو ودانیو ترڅنګ
دا استوګنې نورې ودانۍ هم د نړېدو له ویرې تخلیه شوي دي. امنیتي مسؤلینو ویلي چې لا هم ښایي یو شمېر کسان تر خاورو لاندې وي. د لبنان ولسمشر د بیړنیو خدمتونو رسونکو ادارو ته د ژغورنې عملیاتو او مرستو رسولو په موخه د چمتووالي امر کړی دی. قدرمنو لیدونکو، دا و د ژوندون د دې ساعت وروستي خبرونه. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.